د افغانستان ملي لوبغاړی محمد شهزاد د یو کال لپاره په هیڅ رسمي نړیوالې او کورنۍ لوبه کې ګډون نشي کولی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ د ډیسپلین یا انضباط کمیټې نن په رسمي ډول د ملي لوبډلې د لوبغاړي محمد شهزاد په اړه خپله پریکړه اعلان کړه او د یو کال لپاره د نوموړي قرارداد پای ته ورسوه چې نوموړي د یادې مودې لپاره په هیڅ ډول رسمي کورنۍ او نړیواله لوبه کې ګډون نشي کولی. محمد شهزاد چې له دې وړاندې څو ځلې د افغانستان کرکټ بورډ له قوانینو او اصولو سره غرونه کړې، په همدې بنسټ نن د کرکټ بورډ د ډیسپلین کمیټې پریکړه وکړه چې له عملي نوموړي په هیڅ ډول لوبو کې هم ګډون نشي کولی. محمد شهزاد همدارنګه د ادارې له اجازې پرته څو ځلې له هیواده بهر تللی چې د اصولو په بنسټ چې کله هم کوم لوبغاړی له هیواده بهر ځي نو له د ادارې باید اجازه ترلاسه کړي. باید وویل شي چې دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په هیواد کې د کرکټ لوبغاړو لپاره د تمریناتو په برخه کې هر ډول اسانتیاوې شتون لري او هیڅ لوبغاړی اړ نه دی چې د تمریناتو لپاره د کرکټ بورډ له مهالویش پرته نورو هیوادونو ته ولاړ شي. نو دوستانو لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ چې آیا کرکټ بورډ د محمد شهزاد په اړه کومه پریکړه کړې دا درسته او کنه. تر بلې ویډیو د الله په امان.